برمودا ټراینګل د امریکا د فلوریډا ایالت ته نږدې هغه سمندري سیمه ده چې د پیړیو رسې کیسې پرې مشهورې دي. دا د نړۍ یوه تر ټولو مرموزه سیمو څخه ده او دلته سلګونه بحري کښتۍ او هوایي الوتکې ورکې شوي دي. لسګونه کسانو د دې په اړه خپلې جادويي تجربې بیان کړي دي. هغوی ویلي چې دلته کې د خلیدو سره سم د بحري کښتیو سیستمونه کار کول بندوي او پیلوټان وایي چې دوی ته عجیب و غریب څراغونه ښکاري او دا معلومول نشونی شي چې سمندر چیرته دی او اسمان چیرته. په دې سیمه کې یو بل حیرانوونکې پیښه هم شوي چې ډیرو خلکو ته نه ده معلومه او دا داسې یوه پیښه ده چې اورېدو سره به د چا بدن ته زلزلې ورپېښوي. سلام دوستانو، دا د 4 دسمبر 1978 د روښانې ورځې کیسه ده کله چې د روسي ارمي یو پایلټ د برمودا له یوې جزیرې نه الوتکه نه وکړه. په دې کوچنۍ الوتکه کې یوازې 2 مسافر سپاره وو او د هغوی منزل د فلوریډا یو ښار و. دا یو عادي الوتنه وه چې پایلټ تر دې وړاندې لسګونه ځلې کړې وه، خو دا ځل کله چې الوتکه 1000 فوټه لوړوالي ته ورسېده د پایلټ مخې ته یو کوچنۍ وریځ راښکاره شوه چې د یوې شیبې پر ترڅ کې یې اندازه لوړه شوه. بروس مجبور شو چې د دې وریځ ترمنځ تیر شي او کله چې الوتکه 11.5 فوټه ته ورسېده د پایلټ مخې ته یو بل غټه وریځ راغله. دا د دې وریځ اندازه د پخوانۍ وریځ نه هم ډیره زیاته وه. نو پایلټ د وریځ له منځه د تېرېدو پرېکړه وکړه، مګر دا وریځ ډیره توره وه او ناڅاپه د سپینې رڼا چمکونه شروع شول چې پایلټونو ته دا احساس ورکړ چې دا رڼا عادي نه ده بلکې یو عجیب طاقت و. د بروس الوتکه د دې وریځ دننه نیم ساعت پاتې شوه او وروسته پایلټونو ته دا احساس وشو چې دا همغه وریځ ده چې 1000 فوټه کې ورسره ټکر شوي وو او دا احساس د پایلټونو د بدن ویښتان ودرول. اوس دا وریځ د یو تونل بڼه خپله کړې وه او داسې ښکارېده لکه دا چې هیڅکله ختم نشي. یو ناڅاپه د پایلټ مخې ته د رڼا یو وړوکې وړانګه ښکاره شوه او دا مطلب یې درلوده چې وریځ ختمیږي. پایلټان خوشحال شول، مګر کله چې رڼا نږدې شوه ناڅاپه د الوتکې سیسټمونه خراب شول او ټول انډکټرونه بند او چالان کېدل او پایلټان خپل کنټرول بایلود. په هر حال الوتکه د بدل د تونل نه راووتله او کله چې بروس نه وروسته پوښتنه وشوه نو هغه وویل چې داسې احساس یې کوه لکه الوتکه بل چا چلوله او یا د اسمان نه یو طاقت الوتکه کنټرولوله. خو د څو دقیقو وروسته الوتکه بالاخره د وریځ د تونل نه راووتله او د هغې ټول سیسټمونه بیرته نورمال شول. تر دې وروسته هم الوتکه څو دقیقې د سپینې دوړې دننه الوتله او کله چې پایلټ د کنټرول ټاور سره رابطه ونیوله نو هغوی وویل چې د الوتکې موقعیت نشي موندلی. پایلټ ډېر وارخطا شو، مګر ناڅاپه دوړه ختمه شوه او پایلټان حیران شو چې هغه د میمي ښار پورته و. دلته نور حیرانوونکې خبره دا وه چې دا سفر 219 میله اوږد و چې باید 1 ساعت او 30 دقیقو کې شوی وای، مګر د پایلټ د ساعت له مخې دا سفر یوازې 40 دقیقې وخت ونیوه. دا څه ډول ممکن و؟ آیا دا ټایم ټریول و؟ آیا بروس د بدل دننه د بلې نړۍ نه داخل شوی و؟ دا یو معما ده چې تر نن ورځې پورې حل شوې نه ده. یوازې 40 کسان ورکېدو او طیاره ایرپورټ ته لینډ شوه. چیک شوه نو معلومه فیول سره سم لینډینګ شوی و چې دومره مصروف نه و شوی څومره چې د ټاکلې شوي اندازې له مخې باید شوی وای. د سفر ټول اړونه اسناد او معلومات روشنې خپل پایلټ وڅېړل او دا څرګنده شوه چې منزل ته له ټاکلې شوي اندازې ډېر ځای رسېدلی وو. په همدې احساس هغه سمدستي د ایویشن ادارې سره اړیکه ونیوله او د خپل سفر جذبات یې بیان کړل، خو هیڅوک هم د دې تسلي بخښونکي ځواب نشو ورکولی. بیا روش په خپله نورې پلټنې وکړې چې له دې نه معلومه شوه چې تیاره د برمودا ټراینګل بالکل پاسه وه او له دې بادونو دننه سپین څرکونه یا الکتریک شارټ لیدل شوي وو. ځینې کارپوهانو دا احتمال هم مطرح کړه چې د بلو سټار انرژي له وجې د وخت محدودیت مات شوی او دا ممکنه ده چې پایلټ د وخت له سرحدونو نه تېر شوی وي. دا پدیده داسې تشریح کیږي لکه یو ټرای بلیک هول چې د وخت او امکان ترمنځ مداخلت کوي. په همدې دلیل وریځ یو ټنل جوړ کړی و او بروس تصدفاً د دې ټنل ته داخل شوی و، خو خوشبختانه بیرته ژوندی راووته. ځینې ماهرین وایي چې له دې پیښې وروسته د دې سیمې په اړه عام بحثونه زیات شول او ډېر پایلټ دې ورته تجربو راپورټونه ورکړي دي. نن هم دا فلایټ د خلکو لپاره یو معما ده. دا ځای ځکه مشهور شوی ویل کېږي تر 50 زیاتې کښتۍ او هوایي جهازونه دلته ورک شوي دي چې تر ننه یې هیڅ درک نه دی لګېدلی. د 1945 د دسمبر د میاشتې یو مشهوره پیښه کله چې د یو اس نیوي فلایټ چې د 5 ټربن بمبر نه جوړ شوی و د اټلانټیک اوسن د یوې مشن پر مهال ورک شوی و او تر ننه یې ملبه یا نور شواهد نه دي موندل شوي. همدارنګ کله چې د دې ورک شوي فلایټ د موندلو لپاره ریسکیو پلان ولېږل شو هغه هم ورک شو چې دا معما لا نوره هم ژوره کړه. په 2014 کې د کلوریډا یونیورسيټي د ساینس پوهانو یوې ډلې ادعا وکړه چې د برمودا ټراینګل راز یې حل کړي. دوی ویل چې د دې ساحلي پاسه ځینې ځانګړي شپږ کونیکولز موجود دي چې په یو ډول خطرناک ایر بمبز تولیدوي. دا بدونه 15 میلز پر هاورس سرعت سره قوي بدونه پیدا کوي چې کولی شي شیپس او ایرپلانز ته خطر پیش کړي. وروسته ناسا خپل سټلایټس له لارې د دې بدلونو مطالعې لپاره معلومات راټول کړل او معلومه یې کړه چې دا بدونه 3288 کیلومتر سیمه پوښي. نوروي ارسټیز یونیورسيټي ورته هم نظر وکړ چې دا بدونه د بحر د پاسه یو ډول زورور چپې پیدا کوي. برمودا ټراینګل چې د سر تړاو لري
د سمندري اویل کې موجود میتیز یا طبیعي غاز د دې معما تر شا یو دلیل کېدای شي ځکه چې دا غاز که ناڅاپه ریلیز شي نو دا د شپ لپاره خطرناک ثابتېدای شي. له همدې امله ځینې پایلټس او شپس ورک شوي دي ځکه چې دا غاز د هوا سره ګډیږي او د سختو سټورمز سبب ګرځي چې لکه بلې تیارې کریش کېدای شي. بلخوا په 2019 کې د استرالیا یو ساینسي ادارې کولن کوګن لیبس دا ادعا وکړه چې د برمودا ټراینګل د شپس او پلان ورکیدو تر شا د انټلانټیک سټیز هیڅ لاس نشته. د دوی په وینا د ټولې ورکیدونکي یوازې د ویدر کنډیشن لکه بل دي که موږ دا پرتله کړو نو د نړۍ په نورو برخو کې هم دومره شپس او پلانس هر کال ورکیږي. خو دوستانو دا حقیقت هم دی تر اوسه هیڅوک د دې معما حل نشي موندلی. که د دې ورکیدو تر شا کولډس یا سټریمز دي نو بیا ورک شوي شپس او پلانس ډوبرس یا پاتوشینې چیرې ځي. د یوې غیر سیمې ریپورټس له مخې هر کال په اوسط ډول 4 پلانس او 6 شپس دلته ورکیږي او د هغوی هیڅ ایډوانس نه موندل کیږي. ګرانو پښتنو ملګرو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. تاسو څه فکر کوئ خپل نظرونه کمنټ کې را سره شریک کړئ. که ویډیو مو خوښه شي ویډیو در سره لایک کړئ. په چینل باندې نوي یاست چینل در سره سبسکرایب کړئ. ان شاء الله په یوې نوې معلوماتي ویډیو کې به سره بیا میلاو شو. اوس ماته راکړئ اجازه د لوی الله په امان.